أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتاب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق الله مولانا العظيم. وإذا تتلى او هر کله چې لستل شي علیہم دوی باندې آیاتنا زمون آیتنا بینات روحانا قالو نو دوی وای ما هذا چې نه دی دا الا رجل مگر یو سړی یریدو چې غواړي ان یصدکم چې منع کی تاسو عما دا اغسنا کان یعبدو چې عبادت به کولو آباؤکم لاران استاسو وقالو او دوی وای ما هذا چې ند دا قرآن الا افکم مفترا مگر دروغ تړل شوی وقال الذين او وای او خلق کفرو چې کافران دي للحق حق خبرتا لما جاءهم هر کله چې راغلا دویتا ان هذا نددا الا مگر سحر مبین جادو ښکارا وما آتیناهم او ند ورکړه مونږه دویتا من کتاب س کتاب یدرسونها چې دوی لستل اغا وما ارسلنا او ند لګل مونږه الیہم دوی طرف تا قبل کا کان وړاندې من نذیر سوک يرون دي وکذب الذین او درو غنلو او خلقو چې من قبلهم او درو غنلو او خلقو چې وړاندې د دوی نو وما بلغو او دا خلق ندی رسیدلی معشار لسمه سیتا ما آتیناهم دا اغس چې ورکړی مونږه دوی ته فکذبو پس دوی دروغ وګڼل رسولی زما پیغمبران فکیف کان نکیر پس څنګه شو عذاب زما. سورہ سبا 43 44 او 45 نمبر آیتونه سره د ترجمه تاسو واوریدل. الله جل جلاله دنیا تا 1,40,000 کم و بیش پیغمبران راولیږل او دا غي مقصد دنیا تا سما او غلط لار خودل حق او باطل کې تمیز او فرق کول دا الله رب العزت لارا
د هغې لارې باندې د چلیدو طریقه کار او منزل د الله رب العزت رضا ته رسیدل دا هر څه به ورته خو واضحه سامنے به کړ. بیا دغه پیغمبران چې رالل نو هغه وخت دو ډلې بشو. یو ډله د دې په حق کې بشوه، دی باندې به ایمان راوړ، او بل ډله به د دې مخالفت باندې ملا وتړل. بیا چې دا کم مخالفینو دی به هر قسمه زور ولګو او پیغمبران به تنګول، د هغې لاره کې به رکاوټونه اچول، تر دې چې ډېر داسې هم دي قرآن پاک وایي فریقا کذبو، یو لویه ډله یې دروغجن کړې ده، انکار به یې وکړ. و فریقا یقتلون، او یو لویه ډله د پیغمبرانو دی قتل کړې ده، شهیدان کړي. یعنی صرف د بنی اسرائیل چې مونږ وګورو یو روایت کې راځي چې 43 پیغمبران په یو ورځ کې او 170 صالحین نیک خلق اولیاء د الله دا د شهیدان کړي په یو ورځ. نو قرآن کریم د هغه مصائب او تکالیف هم تذکرہ کوي کم چې په دې لاره کې پیغمبرانو ته رسیدلي. نو د دې مقصد دا دی چې د دین لارې باندې چې څوک هم ځي هغه د مشعل راه خپل ځان دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند، یعنی نوح علیه الصلاۃ والسلام نه واخلې تر نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې هر پیغمبر ته تکلیفونه رسول او دا غي کسور بسو صرف دا وایي قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یو الله منی، یو الله منی، یو الله عبادت وکي، تاسو دنیا او آخرت په خسته تاسو به کامیاب تفلحوا، فلاح به ورسئ، او فلاح وي د دنیا او د آخرت دواړو جهانونو کامیابی. دا سلسله د پیغمبرانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مکمل شو، او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د دې خلکو د تکلیفونو نه بچ پاتې نشو تر دې پورې چې 14 کاله کم مکه مکرمه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تیر شوي دي، ډیر سخت قسم تکلیفونه. 3 کاله پورې پورا مکه والا معاشرتی بایکاټ یې ولا کړ، معاشرتی مقاطعه، چې دې خاندان سره به نه څوک لین دین کوي، نه به تجارت کوي، نه به رشتې کوي. او 3 کاله دا خلک چې نو شیب ابي طالب کې دي 3 کاله ورته دی پیغمبر علیه السلام او د دې په خاندان باندې وسنګ تیر شي. او اخیری 14 کال چې کوم شپه باندې نبی علیه السلام هجرت کو، د هجرت حکم ملاو شنو په دغه شپه هم د قتل منصوبه و، او داسې طریقې سره چې د عربو 100 قبایل یا راجمع کړو، ولې ظاهر هغه وخت یو بدلا غوښتي شو که چېرې یو قبیله نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید کی دا قبیلې نه بیا بدلا غوښتي شو. نو دوی داسې مشوره وکړه چې د هرې قبیلې نه به یو کس واخلو، نو بنی هاشم به کمی قبیلې ته رسي، کم خاندان خلاف بچین جنگ کوي، د ټول عربو خلاف نشي کول، نو آخر غلی بشي. نو 100 کسان تورې لاس کې نیسلې د نبی علیه السلام کور مبارک ته چاپیر شپې ولاړ. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هجرت کو نو خانه کعبه ته خطاب وکړلو په وخت چې کعبه ستا گاون پر خودل نه غواړم، وستا اوسیدونکي ما دلته پریږدي نه. یعنی د دنیا ټولو کې اوچته هستی
هغه د کلی نه د خپل علاقې نه د خپل کور نه د خپل کلی نه په هجرت باندې مجبور کړ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې دی بوي چې کله به آیتونه د قران کریم رالل دی بوي ما هاذا الا رجل، دا خو تاسو به شانتي سړی دی دکې او تاسو کې څه فرق خو نشته. دې صرف دا کوي چې تاسو د خپل د پلار نیکه د دین نه منې کول غواړي او ځان پسې هم لګول غواړي. د مقصد دا دی چې خپل لوی په تاسو باندې ثابت کی او تاسو ټول د پیروکار شئ، متبعین شئ. د قالوا ما هذا الا افك مفترى، بیا د نبی علیہ السلام په کلام باندې اعتراض وکړو، په قران باندې اعتراض کو چې دا خدای د شپې خپل ولیکل، د شپې جوړ کی او بیا سحر وای چې ما باندې وحی نازل شي. او بعضو بچینو دا وی چې دی هغه یو عیسائی یو غلام دی، نو هغه سره اکثر ناس پاسي نو هغه نه څه کیسې زده کی، نو هغه بیا مونږ ته واوري او مونږ ته وایي چې دا د الله کلام. نعوذ بالله. دی کافرانو حال څه دی چې کله هم حق خبره دی ته وشي دی وایي ان هذا الا سحر مبین، دا هو تش جادو. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه صرف بدنی تکلیفونه رسول دي بلکې ذهنی اذیت ورته رسول شي. بیا الله جل جلاله وی چې دا خلک وي چې موږ د پلار نیکه په دین باندې یو، نو پلار نیکه که په سم لار وي به هو صحیح خبره وه چې دا غي اتباع کوله نو ښه خبره، خو چې پلار نیکه گمراهان دي، مشرکانو، کافرانو. ابراهیم علیہ السلام خپل پلار مشرک و، نو آیا د مشرکینو اتباع وکړو د کافرانو اتباع وکړو؟ او د دې په باره کې نه خو مونږ دی باندې څه کتاب را لېږلی چې داسې شرک کوئ، کفر کوئ، انکار کوئ، الله سره شریکان جوړوئ. وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، او نه داسې څه مونږه پیغمبر را لېږلی دی چې هغه ورته داسې تعلیمات کړي. دا خو دی هر څه ځان نه جوړ کړي. عجیبه عقیده یې جوړه کړه چې فرښتې د الله لوڼه دي، حالانکه فرښتې خو د الله رب العزت یو مخلوق دی، نورانی مخلوق دی. د الله رب العزت حکم چې هغه ته راشي هغه خپل پر اپیدو شي، غبرهټ په دور راشي ته یو بل نه تاسو کوي چې څه حکم رااله، هغه د دې قابل کړي چې دا غي عبادت وکړي. وکذب الذين من قبله، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده چې دا سړومبې ځل نه دی چې د پیغمبر انکار کوي. تاریخ ډک دی د دینه. قرآن پاک وایي چې د بعضو پیغمبرانو کیسې مونږ تاسو ته وویل، د هغې په باره کې مونږ تاسو له معلومات درکړ او ډېر داسې دي د هغې اړو تا ته معلومات مې نه درکړ. نو ګوره اصل شی هغه د الله رب العزت په نسب قبولیت دی. دنیا کې د نوم نه خو چې الله رب العزت په دربار کې قبول شي. قرآن پاک کې د 26 پیغمبرانو صرف نمونه راغلي، دا 1,24,000 هغې کې صرف 26 نور څه شو؟ هغې نور هم خپل وخت کې د الله د طرف نه چې کومه ډیوټي وه هغه پوره کړې ده. د الله په دربار کې، د الله په کلام کې، د الله رب العزت په لوح محفوظ کې، د الله په علم کې هغه کامیاب دی. نو ځکه دا هم یو فتنه ده چې هر یو کار د دې دپاره وشي چې زما نوم دې وشي، خلکو ته پته ولګي ډېر نیک سړی دی، ډېر غټ عالم دی، ډېر سخي دی، ډېر غټ غازی او مجاهد دی. نو دا د اخلاص نه خلاف خبرې. د پیغمبرانو یو هم داسې نه تیر شوی چې دا تعلیم هغوی بس صرف د الله د رضا دپاره کار کړی. بیا الله رب العزت وی وما بلغوا معشار ما آتیناهم، دا قریش ته چې دنیا کې څه ورکړی شوي دي دا د هغې قومونو
لکه الله کم نعمتونه ورکړي دا غي لسم حصہ هم نه ده، عشر عشیر هم نه ده، د لسم حصے لسمه هم نه ده، سلمه حصہ هم نه ده. کم چې قوم عاد له الله تعالی طاقتونه قریش سره کم دی، قوم سمود له چا غټ غټ دریابونه د هغې په مخ کې چې نو بندونه یې جوړول، بیراج یې جوړو او چې نو مختلف عمارتونه یې جوړول، هغه شی خو دوی سره هم نشته. دا شان دا شاته چې دوه قومونه کم تیر شو، قوم سبا تیر شه، دا شان دی د هغې مشره ملکه بلقیس وه او نور داسې قومونه چې الله رب العزت ولا د باغونو یو لویه سلسله ورکړې، دنیا ولا ډېره فراخه ورکړې، د هغې لسمه حصه هم قریش سره نشته. دوی سره خو پوره مکې کې یو باغ هم نه، دا خو ټول ریګستان و. دا خو اوس دی چې نو څه لږ ډېر کرل شروع کړل او بهر نه یې خاوره وله راړه، هلته کې چې نو غرونه یې کټ کړه، مختلف چې نو نباتات یې هلته ولګول، یعنې دې ته وادي غیر ذی زرع، هغه وادي هغه ځمکه چې بوټې پکې نه راټوکېږي. داسې قرآن پاک کې د ابراهیم علیه السلام دعا کې دا خبره راغله. ابراهیم علیه السلام چې دا خو بالکل اوچه ځمکه ده، خشکه ده، ته دا آباده کا. نو الله رب العزت او بو سره زمزم سره دا مکه سور آباد. فکذبوا رسولین، دې خلکو زما رسولان دا غي انکار وکړه. نو فکیف کان نکیر، الله تعالی دنیا کې د عبرت نشان جوړ. قوم عاد دې هوا رااله، ځمکې نه به یې اوچتول او بره به یې بوتل، کته به یې راخلاص. قوم سمود دې فرښتې چغه ووهله، زړونه یې وشي. قوم لوط دې د کاڼو باران ته وشي، هر کاڼي باندې به د کس نوم و او په اکې کس باندې به لګېد. قوم شعیب دی هغوی باندې 3 ورځې مختلف چې قسمه وریځې راغلې او بیا هغه چې تکه سره وریځ راغله نو هغې نه اور پرې راوورېده، تباه. بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره الله تعالی بچ کړل او د هغې مقابله کې فرعونیان هغه ټول په اوبو کې غرق کړل. نبی علیه السلام هغې 100 کسانو په منځ کې موټې خاورې راواغسته، داسې وویشه شاهت الوجوه، ستاسو مخونه دې تور شي. الله تعالی د هغې خاورې یوه ذره هر یو سترګې ته ورسول، هغې ړانده شو. نبی علیه السلام د هغې په منځ کې تېر شو، هغوی ته نو پته وه. نو الله رب العزت بیا چې دی باندې عذاب راوسته د غزوه بدر په شکل کې، نو 80 کافران د دی قتل شو او 80 د دی قید شو. دا ډېر لوی د دی دپاره ملامتیا وه. دا د الله رب العزت برګزیده او نیک خلق پیغمبران چې چا تنګ کړل، چا د هغې لاره کې رکاوټونه واچول، الله تعالی د عبرت نښه جوړه کړه. الله رب العزت دې مال تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. وَإِذَا تُتْلَى، او هر کله چې لوستل شي، علیهم په دوی باندې، آیاتنا زمون آیتنا، بینات روخانا، قالو پس دی وای، ما هذا چې نه دی دا، الا رجل مگر یو سړی، یریدو چې غواړي، ان یصدکم چې منع کی تاسو، عما د هغه څه نه، کان یعبدو چې عبادت به یې کولو، آباؤکم پلارانو ستاسو، وقالو او دوی وایي، ما هذا چې نه دی دا قرآن، الا افکن مگر دروغ، مفترا تړلې شوی. وقال الذین او وایي کم خلق چې کفرو کافران دی، للحق حق خبرتا، لما هر کله چې
जाअहुम रागला द्वैता इन हाजा नदेदा इल्ला मगर सिहरुन जादू मुबीन खकारा वमा आतैनाहुम औ नदे वर कड़े मुंगा द्वैता मिन कुतुबिन स किताब यदरुसूनहा चे द्वै लुस्तले अगा वमा अरसलना औ नदले गले मुंगा इलैहिम द्वै तरफता कबल का ताना उड़ांदे मिन नज़ीर सोक यरउन के वकज़्ज़बा औ दरूग गणले हो अल्लज़ीना आ खल्को मिन क़ब्लिहिम चेड़ांदे द द्वैनऊ वमा बलगू औ दा खलक नदी रसीदली मेशारा लसमी हिस्सेता मा द अगस आतैनाहुम ची वरकड़ी मुंग द्वैता फकज़्ज़बू पस द्वै दरोग उगणल रुसुली जमा पैगंबरान फकैफ काना पस संगश नकीर जमा अजाब। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या